سلامونه او نیکې هیلې د کلام غږ چینل ته ښه راغلاست. دا د خوږ عذاب ناول ده چې ژباړن یې خواجه زید صاحب او زه احساس یې تاسو ته وړاندې کوم. درېیمه برخه. د دغه بني بشر خبرو ته حیرانه وم. دوی د کوم ننګ او غیرت په اړه خبرې کوي، لکه چې د دوی غیرت له مړینې وروسته راژوندی کیږي. مور مې د شیانو په راټولولو بوخته شوه. د هر څیز په ټولولو به یې لپې لپې اوښکې تویولې. که څه هم نیم ساعت د کور د څیزونو په ټولولو لپاره بس و، ځکه دومره شیان مې نه درلودل. د غریبانو ژوند و. یوازینی څیز چې لږ قیمت یې درلود هغه د تیلو بخارۍ وه چې پلار مې په پور اخیستې وه. ټول شیان مو حویلۍ ته وایستل. کله چې ماما مې زموږ د کور په شیانو نظر ولګېد نو شیطاني خندا یې وکړه او زما مور ته یې وویل: فاطمې خاتون، په څومره مردارخورۍ سره دې ژوند کاوه. کاش چې د حاجي صبور سره دې واده کړی وای، نو اوس به د کور او ځای څښتنه وای. نو راته د دې خبرو زغمل له حد څخه سخته وه. حاجي صبور څوک و؟ زما د مور په تېر وخت کې څه تېر شوي؟ په خپلو فکرونو کې ډوبه وم چې د مور په غږ مې ځان ته راغلم. مور مې وویل: حرم نورې، د ماما سره دې مرسته وکړه. هغه وخت که څه هم ماشومه وم، خو د خپلې وسې څخه د درنو بارونو په پورته کولو سره مې غوښتل چې خپل ماما ته دا وښیم چې زه کمزورې نه یم. د کور شیان مو موټر کې ځای پر ځای کړ او د اخري ځل لپاره د خپلې مور سره خپل وړوکي کور شاوخوا ته مو وکتل. د دې ژوند ټولې ښکلې شیبې لکه د یو فلم په شان زما د سترګو په وړاندې تېرې شوې. مور به مې چې د تنارو وسنګ کې ناسته وه او موږ ته به یې اوازونه کول او موږ به له واورو څخه د واورې سړي جوړوو. چای به مو دم کو، لرګي به مو ماتول او غم به مو خپلې حویلۍ ته راوغوښت او بیا به هم داسې ورپورې وخندل چې زموږ له ژوند څخه به ووت. موږ به په ډېر شوق سره یو ځای سره راټولېدو او د یو بل په څنګ کې د اوسېدو څخه به مو خوند اخیست. ماما په زیر زیر زموږ د دواړو ننداره کوله. ما خپل د سترګو د اوښکو د پټولو لپاره په زوره د خپل ستوني اوبه تېرې کړې. هغه وخت ما د خپل د ژوند د لومړی درد خوند وڅښه. مور مې چادري پر سر کړه او د موټر پر لور روانه شوه. په حقیقت کې موږ نامعلوم لوري ته روان وو. د یو ساعت د تېرېدو وروسته موټر د یو کور تر څنګ ودرېدی او زه په دې پوهه شوم چې څومره فاصله چې د دوی د زړونو ترمنځ وه هغومره واټن د دوی د کورونو ترمنځ نه و. لاس مې د خپلې مور په لاس کې کلک تړلی و. دواړه انګړ ته ننوتو. مور مې چې کله خپله د چادري پیسه له مخ څخه پورته کړه نو د هغې د سترګو حالات ته مې پام شو چې سرې اوښتې وې او پوه شوم چې دغه یو ساعت فاصله د هغې لپاره لکه د 1000 ساعتونو په شان تېره شوې وه. دواړه په کرا کرا ګامونو سره انګړ ته دننه شوو. دهلیز ته په ننوتلو سره د لوړ قد، باریک اندام او د شنو سترګو لرونکې یوه ښځه په ورین تندي زموږ ښاراغلاسته راغله. زما مور یې په غېږ کې ونیوله او په ژړغوني اواز یې وویل: فاطمې جانې، خدای دې دغه غم اخري غم کړه. مور مې وویل: ژوندی اوسې صنوبر. مور مې زما خواته اشاره وکړه او ویې ویل: دا حرم ده زما لور. بیا یې زما خواته مخ کړ او ویې ویل: حرم جانې، صنوبر دی، د ماما میرمن ده، همغه چې زموږ پسې راغلو او موږ یې راوستو. ښه نو دا د ابلیس نوم نعمت دی، البته د نعمت څخه زیات زحمت او غضب دی. په داسې حال کې چې د ځان سره په خبرو بوخته وم هغې ښځې ته مې یوازې د سر په خوځولو سلام وکړ